بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا د مئی لومبۍ نیټه ده او کال 2022 روان دی. څنګه چې تاسو ته پته ده نن 9 رمضان دی او سهار 5 بجې دي. تقریبا مردان کې ډېر د ترقۍ کارونه چې کوم دي نو هغه موجوده حکومت وکړل. موجوده حکومت زما مراد دغه صوبایي حکومت دی چې په خیبر پښتونخوا کې دا دویم ټینور دی. خو عاطف خان د دې حلقې یو ام پی ای هم دی، خو هغې سره سره هغه یو نامور منسټر هم دی. نو د هغه په کوششونو د پی ټي آی د حکومت په کوششونو په مردان په پاروتي کې هم دغه پلای اور جوړ شو. دا پلای اور یوازې په پاروتي کې نه بلکې په مردان په نوې اډه کې هم جوړ شوي دي. خو د مردان پاروتي کې چې کوم دا پلای اور جوړ شو نو دې له دی ډېره ښکلا وربخښلې ده او دې له ډېر ښه ګریلونه ورکړي دي. دې کې چمن دی، دې کې پواري دي او دغه شانته دې کې اخري کار چې کوم پاتې و زما په خیال هغه تارکول و. نن تاسو کتی شئ چې په مردان کې تقریبا په 9مه روژه باندې دا د تارکولو ګاډي هم راغلي دي او کم ځای نه چې د تارکولو پاتې شوي نو په هغې کې تارکول هم کیږي. او زما په خیال د دې پلای اور به د مردان عوامو ته او سپیشلی چې کوم خلک د ثوابۍ د طرف نه راځي او مردان سیټي ته انټر کیږي نو په دې لومبني چوک کې د مردان ته بالکل دا انټري چوک چې کم دی نو په دې کې به ورته ډېره اسانتیا وي. جی ګرانو کتونکو، مردان د خیبر پښتونخوا دویم لوی ښار دی او یقینا د مردان آبادي چې کومه ده نو هغه هم ډېره زیاته آبادي ده. خبرې کوم د مردان د ښکلا او د مردان د ترقۍ. حیدر خان د مردان یو نامتو سیاسي غړی دی او هغه د پوره صوبې وزیر اعلی پاتې شوی دی او واقعي چې هغه په خپل ټینور کې د مردان د ترقۍ دپاره ډېر غټ غټ کارونه او کارنامې کړې وي. خو د حیدر خان نه پس د مردان په حوره وزیر اعلی خو راغلی نه دی، خو وزیر عاطف خان ضرور راغلی دی. او نن که موږ وګورو د مردان په پارهوتي کې پلای اور جوړ شو. پلای اور زما په خیال ډېر ښه طریقې سره جوړ شو. د هغې لاندې چې کوم دي تاسو کتی شئ په سکرین باندې چې چمنونه وکرلی شو، ګریل تاو شو، مختلف قسم د اوبو پوارې پکې ولګولی شوې او اوس تاسو ګورئ د پلای اور لاندې چې کوم ځای نه پاتې شوي نو هغه اوس تارکولي دي. نو په دې حواله به د پارهوتي چې کوم ملګري اوسېدونکي دي هغوی سره یو څو خبرې اترې کوو. ډېر مزېدار کار وشو یاره. ټول بازار رڼا دی، رڼاګانې دي او دا مزې دي او خلک ګرځي راګرځي ټوله رڼا. د عاطف خان نه څومره مطمئن یې؟ عاطف خان نه بس یاره ډېر زبردست. شکریه مننه جیته. بس دا خو ډېر ښکلی کار وکړو د عوامو دپاره او دا ځای پکې ډېر خاص و. په دې دا ګاډي اورېدو زموږ د پمپ طرف ته دا ځای پکې ډېر خاص و. دا ډېر ښه کار وکړو. شکریه مننه جی.